د جمعې خطبه چې کله شروع سي د جمعې خطبه اوریدل واجب دي، په دې کې خاموشه پاتې کېدل واجب دي. چې کله انسان د جمعې د خطبې په دوران کې خبرې کوي، د خبرې کول ګناه دي. دعا کوي، دعا نشي کولی د جمعې خطبې په وخت کې، ځکه چې دا خطبه اوریدل دا واجب دي. که څه هم امام په دې خطبه کې دعاوي غواړي، ته په دې دعا باندې امین هم نشي ویلی. او دغسې که چیرې د جمعې د خطبې په وخت کې یو څوک تا ته سلام وکړي، نو دا سلام کول ولا هم ګناهګار سو، که چیرته جواب ولر ورکړي ته هم ګناهګار سوې. یعنی په حدیث شریف کې راځي وایي که چیرې یو انسان د جمعې په خطبه کې یو چاته داسې وایي چې مه دا کار مه کوو، دا لا هم جایز نه دی. د جمعې د خطبې په مابینځ کې، د دوو خطبو په مابینځ کې چې امام کښېني او ته په لاس راپورته کې دعا کول، دا هم نسته. حتی په خوله به هم دعا نه غواړي، په زړه کې به دعا غواړي. نو د جمعې خطبه اوریدل دا په حدیث کې راځي چې ډیر په عاجزۍ سره، په غور سره، په فکر سره به اوري، خاموشه به ورته ناست به یې. چلو په دې کې خبره کول، د چا د سلام جواب ورکول، امین ویل، دا دغه شان چې د جایز نه دي. په چیرې یو انسان دا وکړي دا خپله ګناهګار رسولو. نو دغه د جمعې خطبې چې کومه مسله وه، تاسې ضرور مخکې در سره شیر کړئ چې عام مسلمانان په دې باندې خبر سي.